افغانستان د ټول عمر تاریخ قانون تقریبا دا د امام ابو حنیفه د فقه مبارک قانون چې افغانستان کې باید امام سے مذهب مسلط وي موږ د هغې مقلدین هغه امام چې خلک ورته رښتیا امام په فقه او اجتهاد کوي هغه امام چې خلک ورته امام اعظم وایي د دې نه اخوا که چا د یو چا لار چلوله چا د یو چا مذهب چلولو اول خو د احترامه په ډېرې مهربانۍ سره زموږ سره د خپل غږ بدرګه کوي نه کولو یقین نه کېدو شرح صدر نه کېده علماو نه د پوښتنه وکړي علماو نه کوله ویل نور علماو پوښتنه کړې ده علماو کوم اختلافات سره کې شک نشته بیا مو پوښتنه دا ده چې د الله په خاطر باندې د خلکو په مابین کې د عقیدې تفریقه مه اچوئ که د عقیدې تفریقه اچوئ سلسله به یې داسې روانه وي لکه د داعشیانو چې نه بېادبي د معاف وي نه مونځ پېژني نه دین پېژني نه مسجد پېژني نه امي و طالب پېژني یوازې په یوازې قتل عام د افغانانو کوي بالفرض که 100 کاله موږ جنګ کول په دې مو کولو چې افغانه ته د کافر مخ ته ولاړ یې ته شاته کافر دی د ما دښمن دی متجاوز دی یرغلګر دی ته مهرباني وکړه دې دفاع ما کوه دې خواشه نور موږ دې کړي تا دا منله نه مخ ته ولاړ مجبور وي ته به مړ کړي دی به مړ نن که په افغانستان کې څوک جنګ کوي یعنې په کوم دلیل په کوم حجت په کوم قانون باندې موږ نه د کافرانو په دفاع کې ولاړ نه کافران یو نه په دې وطن کې الحمدلله د کافرانو څوک غوښتونکي دي که په زړه کې غوښتونکي وي او خدای دې هدایت ورته وکړي نو غرض مې دا دی چې که دغه د عقیدې تفریقه راغله خدای نه خواسته اوس خو به موږ نمونه یې خروار وي بیا به کور د کوره جمع شروع وي بیا به کور د کوره دا فتواګانې شروع وي چې یو به یو ته وایي چې ته مشرک یې کافر یې او بل به بل ته وایي نور مو خوښه او اختیار خپل دی د دې شي په ارتباط مو خاصه توجه غواړو نور مونږ په دې پوهېږو چې تاسې هم مسلمانان یې لکه موږ د یو وطن یو افغانان یو ټول دا غواړو چې خلکو ته خدمت وکړو ټول دا غواړو چې دا پوهنتون نه یو څوک فارغ شي محصل هغه په دیني عقیدوي لحاظ هم باید جوړ وي هغه باید په ډاکټري انجینري په یو بل زراعتي لحاظ باندې هم باید جوړ وي هغه بیا ټولنې ته مخکې کړه چې ټول د هغې استقبال وکړي که داسې وه چې هغې کې د عقیدې نیمګړتیا وه یقین وکړئ که دا پروفیسر شم خلک نه غواړي ولس نه غواړي ستا ولس ته الله تعالی همداسې عقیده او طبیعت غیرت ورکړی که دا په عقیده جوړ وي دا په ډاکټرۍ په انجینرۍ جوړ نه وي بیا یې هم ولس نه درنه قبلوي وایي مهربانه یا داسې مثلا ملا په ارتباط باندې وایي دې ته د ولس ضرورت نشته مهرباني وکړه دا بېرته ټرېننګ که موږ ته یې بیا راولېږي او که داسې یو څوک ورولېږي چې عقیده یې هم جوړوي تعلیم یې هم جوړوي مور پلار به هم تا ته دعا کوي دا خاوره به هم تا ته دعا کوي مشران به هم تا ته دعا کوي او ته به هم ټوله ته وایي چې الحمدلله دا پلنی چې پلنی ځای کې ځلیږي دا د ما شاګرد دی او که داسې وي خدای نخواسته چې ته د هغې په شاګردۍ باندې شرمېږي چې کاشکې دا ما ته منصوب نه وای کاشکې دې محاصل د ما سره تعلق نه وای یا یې خلکو کې په عقیده کې فساد راوستو یا په اخلاقو کې یا یې په یوه تعمیر کې خیانت وکړو یا یې په یوه تخم کې وکړو نو هغې نه خو دا ښه ده چې تا نه بلې په هغې باندې اوچته شي نور خامخا موږ نه به کمزورتیا شوې وي نیمګړتیاوې شته موږ په دې پوهېږو خدای دې موږ ته عفو وکړي د هغې هم د تاسې نه بخشش غواړم او خلک خو داسې دي او ملګری دې وکړم دلته خوشحاله یم انشاءالله یو دوست دی موږ سره ډېره ملګري کوله اوس هم ملګری دی خدای دې ښه لري ښه مړه دي ښه اقتصاد یې ښه دی ښه ځمکه لري ښه دوکانونه لري ښه زندګي لري
خو چې کله اوس راوتم له مېلمستونه رخصت مو سره اخیستو وایي هغه ده وایي د پاتون کې خو ما اورېدلي دي چې څوارلس اوولس نمرې اضافه دي هغې کار دی راته ونه کړو د یوې د اوس په تمې شو سوچ مې راکړو ما وی دومره دوستي ملګري ستا اقتصاد ستا دنیا ستا کاروبار یعنی د الله نه څنګه حیا نه درته درېږي د الله نه څنګه تا ته ویره نه درېږي څنګه د دې مظلوم ولس نه نه ډارېږي ما وی زه خو په الله قسم اخلم الله مې اوري او ویني چې نه مې دوکان نیولی وي نه مې نمره نیولې وي نه مې ځمکه نیولې او نه مې له چا نه پیسې اخیستې وي ته سره د ګیرې سره د حجه سره د دې بیا هم نه مړېږي خدا د رسول الله خبره ده صلی الله علیه وسلم وایي مسلمان ته که یوه خوړه د سرو زرو ډکه کې نه مړېږي بله کې تر څو چې خاوره خوله یې خاورې ډکه نه کړي تر هغې نه مړېږي نو شاید په داسې بعضو کارونو کې و بعضې دوستان د موږ نه خفه وي خو الله تعالی فرمایي چې که د ما رضا د خلکو په خفګان کې طلب کړي چې خلک د خفه وي الله د خوشحال وي الله فرمایي چې زه د کفي او که د ما خفګان د خلکو په خوشحالۍ کې طلب کړو چې فلانی حاجي صاحب د خوشحالۍ یوه نمره ورکړه خو زه د خفه وم الله فرمایي هغې ته مې سپارلی ته پوهېږي هغه پوهېږي څه سره کوئ خدای دې موږ ښه خلک کړي واخر دعوانا الحمدلله رب العالمین